السلام علیکم. دعاګانې مینا ملګرو د آهنګ د حجرې ملګرو موږ سره په نننۍ مرکه کې محترم خالد اسد صاحب څوک چې په دا غړې په دوبۍ کې ژوند کوي هغې څه د تعارف او د تعارف محتاج نه دي. په ادبي دنیا کې په ادبي نړۍ کې یو ډېر لوړ مقام لري، یو ډېر لوی نوم لري. هغې زموږ سره نن په مرکه کې موجود دي. هغو نه به د هغې تعارفي رسمي خبرې او د هغې د ادب سره په حوالې سره د هلو ځلو په باب له به هغې نه موږ څو پوښتنې کوو. نو تمه لرمه چې ملګري به ورته غوږ وږي. محترم خالد حسرت صاحب سلامونه مې قبول کړئ. دا غړې تاسو موږ سره په جرګه کې آهنګ پښتو ادبي جرګه کومه چې زموږ د ځمکي جرګه هم ده چې سرپرست دی محترم فضل مومن صاحب دی او ځمکي جرګه هم ده او ورسره د واتساپ د لارې جرګه هم ده. تاسو ته ډېر په مینه او ډېر په احترام په خیرالي او خچرې وایو. وعلیکم السلام اقبال مومن صاحب. اول خو ستاسو د آهنګ پښتو ادبي جرګې د ټولو ملګرو مننه او ویاړم چې داسې ملګري لرم چې په پښتو مین دي، په ژبه مین دي او دغه جرګو زموږ د پښتو هغه ارمانونه پوره کړي دي او ستاسو نه یو نړۍ مننه چې دغه جوګه مو وګڼلم او خپل نیکمرغي ګڼم چې ستاسو په جرګه کې سره خبرې کوو او ډېره مننه. محترم خالد اسرت صاحب زمونږ ملګري چې کوم د آهنګ د حجرې ملګري دي، د ځمکي جرګې او د واتساپ د لارې ملګري دي، هغوی ټول ستاسو د خبرو او ستاسو د تعارف د سترګې په لار دي. سرګي تاسو نه زما اولنی سوال دا دی چې تاسو چونکې د ادب په دنیا کې به داسې څوک وګړی نه وي چې هغه به ستاسو نوم اورېدلی نه وي او ستاسو د هلو ځلو په حواله به هغو سره څه ناڅه که ډېر نه وي نو معلومات به نه وي، ځکه چې تاسو په ګرده نړۍ کې او په خصوصي توګه د پښتو ادب کې چې څومره کار کوئ خپل کې هلې ځلې کوئ، نو تاسو نه اولنی سوال دا دی چې زموږ دا ټول ملګري په دې باندې پوهه شي چې تاسو د کوم ځای سره علاقه لرئ او په کومه څوکۍ باندې او چېرته د ژوند شپې ورځې اړوئ. مننه ډېره زیاته اقبال مومن صاحب. خالد حسرت مې نوم دی په صوابی کې د چې پخوا به ورته موږ نوی کلی وې په دا وخت کې د کندن شیر کلي په نوم باندې نومېږي. په دغه کلي کې پیدا شوی یم او سبق نن تر لسم همدغه کلي کې ویلی دی. د وخت نه مې د پښتو ژبې سره مینه وه، شوق مې په سکول کې مې د پښتو کتاب په خپله لوسته د استاد وړاندې او زیاتره په کلاسونو کې مې هم دغه پښتو کتاب استاد ډېر نه وویل څومره به چې ما دې خلکو ته وې. را روانه سلسله وه دغې راله مینه راکړه او هغې شاعرۍ ته هڅولی یم او د سکول د زمانې نه مې شاعري کوله. بیا د روزګار مسلې وې د لسم نه پس راغلم دوبۍ ته راغلم. په دوبۍ کې په کال 1980 کې راغلی ما او پیدایش مې کال 1940 دی چې دلته کې راغلم. دوبۍ پولیس مې سره مې وظیفه شروع وکړه په ټیکنیکل سایډ فني لاره باندې. نو دا وخت کې د دوبۍ پولیس په اکیډمۍ کې د ټیکنیکل کنټرولر په هغه باندې کار کوم وظیفه باندې او 30 کاله مې په دې وطن کې برابر شو. لګیا وګورو تر څو پورې نصیب دی خو ځان مو د پښتنو نه او د پښتنو نه تر وړلی همیشه هم ځان دغه پښتنو سره یو ګڼلی دی او د هغې په فکر باندې هغې سره یو. مننه کولی شئ چې که څه کمی رانه کېږي نو چې هغه سوال راته بیا سم کړئ بیا به په خیر خبره وکړم. مننه. محترم خالد اسرت صاحب موږ ستاسو غوندې په سټه باندې او ستاسو غوندې په وګړي باندې
کوم چې د وطن نه لرې د سمندرونو نه ورپورې هم او په دغه شګلن ماحول کې او په ګرمه لوبه کې خپل هلې ځلې د پښتو لپاره هم ورکوي او دغه خپل وخت په دغه کې مصرف کوي. یقینا چې تاسو باندې موږ ډېر زیات فخر کوو، ډېر زیات ویاړو. ستاسو په حواله باندې زه دا خبره کوم چې یقینا چې د خالد حسرت صاحب چې کوم غزل دی او که نظم دی نو د هغې یو خپل سټایل دی او یو خپل اسلوب دی. زه تاسو کله کله د نزار لالا سره او د ممتاز اورکزي سره هم ګورم او وینم او ډېره زیاته تنده مې ماتېږي. تاسو سره یو پیره په پېښور کې هم ملاقات شو، خو غیبانه چې تاسو زمونږ په ما او په خصوصي توګه په ما او په زمونږ په ټولو ملګرو باندې چې ستاسو دپاره کوم قدر دی، کوم احترام دی، نو دا ډېر زیات د فخر وړ دی. خالد حسن صاحب دا تاسو وایه چې تاسو چې کوم ملګرو ته دا معلومه شي چې ستاسو اوسه پورې کوم کتاب یا کتابونه راغلي دی او د پښتو ادب هغه جوړې ته تاسو سپارلي دي؟ مننه. روړجان اول نوی کتاب مې شو په کال 2015 کې شوی و، د هغې نوم و وچې پاڼې. نو په هغې کې مې خپله د هلکوالې نوله چې اولنی کتاب و هغه ټوله شاعري راټوله کړې ده او هغه بیا په دویم ځل باندې د افغانستان نه شو، دویم ایډیشن یې. او د هغې وروسته مې بیا یو بل کتاب لیکلی دی ګل را سره وجړل، دا زما د غزل یو سر نو په هغې باندې دی. او دریم کتاب مې بیا دی وران تصویر، دغه هم مزاحمتي او ګډه وډه شاعري ده. په هغې کې یو شعر درته وایم چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی. نو دغه کتاب دی وران تصویر چې په هغې کې ما درې پښتنو سره دا پېښې ستونزې چې دی څه مزاحمتي او شاعري ده او زیاته. نو دریم کتاب مې دغه دی. نور خو کتابونه را سره پوره دي، خو وخت سره به کوو انشاءالله او لګیا یو، تاسو پکې خبر ساتو وخت سره. مننه. ډېر ښه حضرت صاحب. زه ساده پښتون یم، زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی. دا شعر چې دی دا ماته زباني هم یاد و او زمونږ نورو ملګرو ته هم یاد دی. دې کې شک نشته چې تاسو د پښتو د ادب دپاره ډېر لوی زیار کړی او کار کړی دی. په 2015 کې چې کوم ستاسو کتاب و چې پاڼې راغلی دی او هغې کې ابتدایه شاعري وه، بیا دغه د افغانستان نه هم چاپ شوی دی، بیا ورپسې چې دغه بل کتاب دی او بیا دریم کتاب ستاسو چې کوم دی وران تصویر دی. خالد حسرت صاحب زمونږ د آهنګ ملګری امرالله ژوندون تاسو نه یو تپوس کول غواړي او هغه وایي چې تاسو په نثر کې چېرته کار کړی دی او که نه؟ مننه. ولې نه ګرانه، په سر سترګو. خو که دغه ملګري فیصله وکړي چې نظم درته ووایم او که غزل درته ووایم او دغه بس صرف رای راکړئ، نو ولې چې ستاسو په خوښه وشي نو لږ به ښه. محترم خالد حسرت صاحب، تاسو چې کوم د سادهتوب خبره وکړل نو زمونږ طرف ته بلکې په ګرده پښتونخوا کې یو متل کېږي چې پوز احساسي نو بلا تې پاسي، او ستاسو سادهتوب چې دی نو دا ډېر زیات تیلهدار دی. زمونږ عابدین مومن صاحب هم یو سوال کولو خو هغې په خپل سوال کې لیټ شوي دي، خو ستاسو به هم ډېر زیات وخت نه اخلمه ځکه چې نورې هلې ځلې هم شته دی. زمونږ فضل هادي صاحب چې زه ورته ډېر د مینې نه هادي جان ویم، هغې وایي چې د خالد حسرت صاحب ترنم چې دی نو هغه ډېر زیات زورور دی او زما ډېر زیات خوښ دی. نو که تاسو چېرته موږ ته یو خپل غزل یا نظم ډالۍ کې او که ممکنه وي په ترنم کې مو که ډالۍ که نو زمونږ ملګري به ترې ډېر خوند او مزه واخلي. مننه. ولې نه ګرانه، په سر سترګو. خو که دغه ملګري فیصله وکړي چې نظم درته ووایم او که غزل درته ووایم او دغه بس صرف رای راکړئ، نو ولې چې ستاسو په خوښه وشي نو لږ به ښه. حسرت صاحب تاسو غزل ووایه نو هغه به ښه وي، نظم هم ستاسو د اورېدو قابل وي، ډېر د داد قابل وي. ما ستاسو نظمونه هم اورېدلي دي،
او ملګرو هم اوریدلی دي او غزل مو هم اوریدلی دي خو په دې مختصر وخت کې که تاسو موږ ته خپل غزل زمزمه کړئ نو ملګري به ترې خوند واخلي. سمه ده ګرانه غزل درته وایم الله دې وکړي چې د ملګرو خوښ شي. شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي تندې د هر فرهاد بها مې شا په وینو سور وي په کوم ځای کې چې ټول د محبت په زرو کېږي په کوم ځای کې چې ټول د محبت په زرو کېږي عقلنا بکار نه کوي روحنا برنزور وي عقلنا بکار نه کوي روحنا برنزور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي نور څه دي خو جانان سره د راز یو دوه خبرې نور څه دي خو جانان سره د راز یو دوه خبرې د عشق مرتبې دي که هرا که کوه تور وي د عشق مرتبې دي که هرا که کوه تور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي ترخونه د خوږو تما ساتل د ناداني ده ترخونه د خوږو تما ساتل د ناداني ده د سپکې ونې سپک سویری د ګورې ونې ګور وي د سپکې ونې سپک سویری د ګورې ونې ګور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي هر کور د پښتنو بتر هغې د جنگ میدان وي هر کور د پښتنو بتر هغې د جنگ میدان وي تر کمې پښتنو کې چې د رور نامه تربور وي تر کمې پښتنو کې چې د رور نامه تربور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي زړه مه ګوره اوس مخه د سړي حال وایي خالده زړه مه ګوره اوس مخه د سړي حال وایي خالده چې زړه کې د چا مینا وي په مخ کې به یې نور وي چې زړه کې د چا مینا وي په مخ کې به یې نور وي شیرین ستا په ښار کې که د مینې دا دستور وي تندې د هر فرهاد بها مې شا په وینو سور وي مننه توجهونه د ټولو ملګرو واه 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 خالد اسد صاحب تندې د هر فرهاد به همیشه په وینو سور وي ما په دې سوال کې که زه لیټ شوم نو د دې مقصد او معنی دا وه
چې ما ستاسو ترنم ډېر په غور سره او د سر نه واخلې د پای پورې ما ټول ترنم او ټول غزل د زړه په غوږو باندې واورېدو. ډېره زیاته مزه مې ترې واخیسته او یقینا چې زموږ ملګري به ترې هم مزه اخلي. خو خالد صد صاحب په اخیره کې زمونږ ډېر دروند مشر او زمونږ د ځمکي او د واتساپ د جرګې سرپرستي اعلی فضل مومن صاحب یو سوال تاسو نه دا کوي چې د وطن نه بهر چې کوم د پښتو ادبي ټولنې دي نو هغوی د اوسه پورې څومره کار کړی دی او آیا تاسو د دغه ټولنو د کار نه او د هلو ځلو نه مطمئن یې او که مطمئن یې نو څومره مطمئن یې؟ دا به موږ تاسو نه اخري سوال کوو، بیا به تاسو نه انشاءالله په بل میسج کې ډېر په بخښنې سره رخصت هم غواړو. د هر سوال خو زما فضل مامن صاحب ته ډېر دعاګانې او سلامونه، جناب جون صاحب ته او د دوی د رڼا پښتو ادبي جرګې ټولو ملګرو ته مې ډېرې زیاتې نیکې هیلې دعاګانې او سلامونه. سوال خو د فضل مامن صاحب ډېر لوړ سوال دی. بنیادي خبره دا ده چې زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې دا د دغې بهرنیو وطنو جرګې دي چې خالد اسرت غوندې ممتاز او رضي غوندې د فرید سبحان عابد غوندې او یا دغه شانتې نور چې کم زما ملګري بهر دي، فضل مامن صاحب دي، دغه شانې صداقت رحمان صاحب دی او جانځ تاثیر صاحب دی او ډېر زیات ملګري دي. که نومونه وانم نو پوره به یې نه کړم. دا ټول چې د پښتو سره په فکر پښتانه دي نو زما په خیال دا هم د دقه جذبو برکت دی. تاسو فکر وکړئ چې 22 کاله په عمر کې خالد اسرت دوبۍ ته راځي او ده کې دننه هغه شاعر خو به خوراک غواړي، ملګري غواړي، مطالعه غواړي او دا هله غواړي چې زه د خپلو پښتنو ملګرو سره په تړون کې یم، ولې چې دغه جرګو موږ له دا ژوند را کړی دی، دغه زموږ دننه دا شاعر ژوندی ساتي. نو زما په خیال چې لکه زه وګورم د خپلې نوکرا ته وګورم یا د خپلو ملګرو د نوکرو ته وګورم او د دې کار ته وګورم نو زه خو ته بلکل مطمئن یم. بلکل صرف د اماراتو پښتو ادبي ټولنو کې زما تنظیم دی، زه د هغې مشر سکتر یم او ممتاز صاحب صدر دی او دغه شان قاضي منظور صاحب دی او نزار صاحب دی، دا د هغې مشرتابه دي. نو صرف د خپل اماراتو د پښتو ادبي ټولنې دلته کې دا نور چې کوم تنظیمونه دي هغه ماشومان لګیا دي، ډېر فضله پورې کارونه کوي، مشاعرې کې، غونډې کې، کتابونه چاپ کوي، دا خپله لکان ځان سره ټول راټول ساتلي دي. دغه شان که موږ سعودي عرب ته ورشو نو په هر ښار ته چې ځو نو هلته هم زموږ سترګې اوچتې دي. په ریاض کې هم ملګري دي ټول، عبدالقادر سیاد دی، دا غورځنګ دي او دنیا لکه ډېر زیات تنظیمونه هغوی لري هلته کې. دغه شان که موږ په قطر کې وګورو، دغه شان که په بهر نړۍ کې وګورو نو زه خو هم چې ډېر زیات کارونه یې کړي دي او زه وایم چې دا څومره پښتانه د بهر نه لګیا دي، د فیسبوک د لارې تاسو سره لګیا دي، پښتو کې کتابونه کېږي، نو دغه ټول دغه تنظیمونو برکت ده. که چېرې دغه جرګه نه وي خپل پښتانه به د دې خپلې پښتو نه ژغورلی شوي و، ختم شوي به و، د دې به دا دننه شاعر مړه شوی و، دې کې به بیا د لیکلو تاب نه و. نو زه خو ته ډېر زیات مطمئن یم او الله دې وکړي چې دغه شانتې دا جرګې روانې وي. دا جرګې به مونږ د خپلو کشرانو ته سینه په سینه پرېږدو، څنګه چې مونږ ته را پښتو د خپلو نیکونو نه سینه په سینه را پاتې شوې وه او نن دغه د ګوګل ژبه شوه، نن دغه په نړۍ کې زما ټول زلمي هلکان دي پښتو سره تړلي شوي دي او خوشحالېږم چې ما یې کې راغستي د یو شاعر نه پوښتنه کوي، د بل شاعر نه پوښتنه کوي، د علاقې ستونزې د دنیا ته ښیي او په دې کې د فیسبوک او د سوشل میډیا ډېر لوی لاره ده او ډېر لوی لاس دی. نو زه وایم چې دغه پښتنو ټولو ته زه دغه اپیل کوم چې دغه سوشل میډیا د خپلې پښتو ژبې د خپل پښتون په خیر باندې راولئ، په دې کې مینې وکړئ، په دې کې نفرتونه مه خوروئ او که یو سړی د نفرت خبره هم کړي نو تاسو چې وګورئ نو هغه ماشوم چې په 21 کال وي، اوس تاسو وګورئ چې د 40-50 کالو سړي په ذهن باندې کار شوی دی، نو موږ به داسې نه کوو چې دغه ماشوم نه به نفرت کوو، هغه ته په دلیل باندې، هغه سره په مینه باندې، په منطق به خبره کوو، هغه به موږ راړو، د خپل ولسي خبرې ته به یې راړو، د خپلې پښتو ته به یې راړو، د خپل ژوند ته به یې راړو. ولې چې لکه موږ دغه ماشوم ځان نه پردی کولی نه شو، دغه زما آینده دی، دغه زما روښانه مستقبل دی. نو زه ته ډېر زیات مطمئن یم او الله دې وکړي چې مخ په وړاندې دغه شانتې روانې تنظیمونه ډېر زیات د بهر نړۍ لپاره ضروري دي. مننه. دغه سوال سره یو بله ټوټه ملګرې کومه، لکه زه را تېر تللی وم نو مکین راپسې فضل محمد صاحب دی، ملګري راغله، مجاهد صاحب دی او دوی سره زه لړم هلته کې او په د دې هغه چې کوم کار زیار ما ولیده او د دې د ملګرو هغه راټولنه چې ما کومه ولیده او زما په خیال چې د هر مېلمه ته
درناوی ورکوي او دوی چې هلته کې موږ ته جرګه کې ته عزت راکړه درناوی راکړه نو موږ ډېر لوی ښکلي یادونه ځان سره خاطرې راوړي د دوی نه نو دغه ټول د دغې برکت د دغې یو جرګه مې پکې رڼا پښتو ادبي جرګه چې د هغه هم لکه ډېر په زړه پورې کارونه کوي او زما په خیال چې ډېره ښه روانه ده الله دې وکړي چې دغه شانتې روانه اوسي ولې موږ پې ډاډه یو او موږ ډېر درناوی راکوي او زما په شان نورو ټولو ملګرو ډېر مېلمانې د پاکستان نه لکه بوتلل او هغه ځای کې وله درناوی ورکړه نو دغه هم پکې یو ښه قدم دی الله دې وکړي چې ودان دي وي آباد دي وي محترم خالد اسد صاحب ډېر ډېر احترام او یوه نړۍ مینه ستاسو دپاره لرمه ما یو ډېره غټه جواري کړې ده په دغه جوارۍ کې ما په عربستان دی او که نور ملکونه دي خپل پښتانه ادیبان او شاعران بایللي دي په دغې خفه یم په خوشحاله په دې او برېتې په دې تاومه چې که هغو ته دغې سمندرونو نه ورپورې هم دي خو زما او د خپلې پښتو لپاره ډېر په زړه پورې کار کوي ډېر زیات فخر کومه د خالد اسد صاحب غوندې په یو لویه تنه په یوه لویه سټه باندې ډېر زیات ویاړم او ډېر زیات فخر کومه او په خصوصي توګه باندې دا فخر هم ما ته حاصل دی چې د آهنګ پښتو ادبي جرګې پېښور ته دې دا مبارک شي او د هغې زما د جرګې ډېر لویه خوش قسمتي ده چې موږ دا کومه هڅه دا کوم پروګرام روان کړی دی د غټو د ملګرو د شاعرانو سره د ادیبانو سره د مرکې نو په هغې کې په اول نمبر باندې د محترم خالد اسد صاحب انټرویو وشوه د هغې سره مرکه وشوله او ملګرو د هغې په اړه باندې ډېر څه د هغې پوهې ته راغلل د هغې علم ته راغلل ډېر ډېر احترام لرمه خالد اسد صاحب ته چې په دغه توجینه ځمکه کې لګیا دي خپل د پښتو دپاره هلې ځلې کوي او خپل ژوند ورسره هم ساتي ډېره مننه کوم ملګرو موږ سره نن په اولنۍ مرکه کې چې کومه موږ پیل کړې ده د آهنګ پښتو ادبي جرګې لپاره دا ډېره د خوش قسمتۍ خبره ده ډېره خوش نصیبي ده او د ټولو ته مبارکي وایم چې د خالد اسد صاحب په شان یو ډېر لویه سټه موږ سره په نن مرکه کې موجود و د ځینو ملګرو د سوالونو جوابونه هم وشو عبدالدین مومن صاحب هم یو سوال راوړی و خو هغه سوال چې و نو هغه په پیل کې په انیشل سټیج کې چې دی نو هغه موږ د خالد اسد صاحب نه کړی و د هغې جواب هغو را کړی و ډېره ډېره مننه او ډېر ډېر احترام خالد اسد صاحب ستاسو د ژوند دپاره ستاسو د هلو ځلو دپاره زما ټوله جرګه لاس په دعا ده چې الله مو ډېر ډېر خوشحاله کړه هر چېرته یې چې یې ښاد ودان او بریالي اوسئ اکبر محمد صاحب بنیادي خبره خو داسې ده چې زه ستاسو احسانمن یم زه ستاسو د ټولو ملګرو احسانمن یم مونږ چې تر څو پورې کولی شوه دغه ژبې خبره مو کړې ده د ولس خبره مو کړې ده اوس تاسو زمونږ دا خبره زما دا کشران دا تاسو چې څومره هلکان دي پرې تنظیم کې دا زمونږ خبره رسوي نو زه د دوی احسانمن یم او پکار ده چې همدغه شانتې دي د خپل فرض تر اخره پورې پوره کړي او دا خپله ژبه د خپلو بچو ته ورسوي او زه ویاړم چې لکه زه ستاسو غوندې د خلکو په جرګه کې په اول ځل باندې ما خپله مرکه تاسو ریکارډ کړه او بیا هم ذموار یم او هر څه ته متابدار یم چې څه مرسته وي زما ستاسو په دغه تنظیم کې نو بس غږ به راکوئ او انشاءالله موږ به چېرته هم ستاسو نه مخ نه ګرځو زموږ مرسته تاسو سره دی زموږ دعاګانې تاسو سره دی زموږ مینه تاسو سره ده تاسو زموږ د فکر ملګري انشاءالله چې در سره به روان یو لکه د سوري او همیشه به در سره یو چې څه ټایم غږ راکوئ مونږ به حاضر ګڼئ ځان سره ډېره مننه او ډېره مینه او ټولو ملګرو ته مې دعاګانې سلامونه الله دې وکړي چې دغه شان مو دا جرګې روښانه او ودانه وي چې روانې وي او مونږ به سره یو انشاءالله ډېره مننه او ډېره مینه